السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راتارو او جوړ به یو ځل بیا یوې نوې ویډیو سره درته راغلم. غواړم چې دا یوه نوې ویډیو درته جوړه کړم. د هر څه نه مخکې زما د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړه او په څنګ کې د ګنټې نښان هم ووایه، تر څو زما نوې ویډیو څخه نور خلک هم خبر شي. نو دا نوې ویډیو چې جوړه کړې ده د شپنې بکسې څخه په پرې ډول ګټه اخیستله هم د ورځې. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده شپنۍ بکسه د 11 بجې څخه تر شګهیزې 7 بجې پورې کار کوي، د هغې نه وروسته کار نه کوي. نو دلته زما داسې طریقه درته ښودلې ده چې تاسو کولی شئ د شګهیزې 7 بجې نه هم تر 8 بجې 9 بجې 10 بجې تاسو هم دغې انټرنټ څخه ګټه اخیستلی شئ. څه ډول او څنګه او دلته ویډیو راسره وګورئ ملګرو. نو د هر څه نه مخکې باید تاسو په تلیفونه کې کومه کې چې میاشتنۍ بکسه هم فعاله کړي په هغه کې به تاسو په هر کله چې ګیز 7 بجې شي یعنې ټیم پرې راشي، نو تاسو یا 7 بجې نه مخکې 2 یا 9 بجې نه 15 یا 15 دقیقې وي، تاسو باید تلیفون دغسې خاموش پرېږدئ او ما ډاونلوډ کې کوئ، ما کار کې کوئ، ما هیڅ شی مه کې کوئ. نو په خپل حال یې پرېږدئ تر څو پورې چې په 7 بجې د 1 دقیقه یا 2 دقیقې وخت نه وي، همداسې خاموش په خپل ځای پر ځای کېږدئ. دا د 7 بجې شوې 1 دقیقه شوه، یعنې د ورځې ګیز سهار باندې. نو زه دلته راځم په بله ویډیو کې په یوټیوب کې کار کوم او تاسو بیا عملي ووینئ. نو دغه د ویډیو زه یوټیوب ته راولم او په یوټیوب کې زه اوس کار کې کوم. دغه د شپنۍ بکساتو یعنې تاسو خپله وینئ چې کار کوي، ښه صحیح داسې تیز کار کوي لکه څه ډول چې دننه کار کوي. نو یوټیوب کې دننه خپله ویډیو بوګه خپل عکسونه ښیي، ویډیو عکسونه ښیي او د همداسې کار کوي. نو تاسو هم باید دغې ټیم ته باید په پام کړئ. یعنې 7 بجې او 19 دقیقې دي. نو تاسو اوس کتلی شئ چې زه په یوټیوب کې لګیا یم او خپل کار کوي، عکسونه ښیي او چالان کړي مې نه دي. نو دغه د شپنۍ بکسادو او زه په شپنۍ بکسه باندې پرې کار کوم. اوس مې ډیټا بنده کړه او بیرته غواړم چې دغه هغه په یوټیوب کې زه کار وکړم په شپنۍ بکسه کې. نو بیا راولمه ډیټا مې خلاصه کړه. نو اوس ګورم چې یوټیوب کار کوي که نه کوي. یوټیوب تاسو خپله وینئ، عملي وینئ په دا ویډیو کې چې کار یې پرېښی. نو ما د یورو تاسو مخته ولیده چې په هغه کې مې کار کولی، نو ویډیو یې خلاصولی، عکسونه یې خل او اوس یعنې په یوټیوب کار نه کوي، یعنې بند شو. ډیټا مې خلاصه کړې ده او یعنې 7 بجې او 22 دقیقې دي او ډیټا یې خپله کاټ شوه. نو تاسو هم کولی شئ چې د ډول څخه هم ګټه اخیستلی شئ د شپنۍ بکسې څخه. 10 جی بي انټرنټ او د ورځې هم استعمالولی شئ. یوه ملګرو یوه خبره په یاد ولرئ، یا څوک زنګ درته ووهي او یا دغه انټرنټ کې یا په هغه رقم دی چې ناوځئ بند یې کړئ، ډیټا یې بند کړئ، نو په هغه صورت کې چې بیرته فعالوئ او ډیټا پرې خلاصه کوئ، نو بیا شپنۍ بکسه کار نه کوي. نو تاسو ته مو دا ویډیو جوړه کړه. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او خوند مو ترې اخیستی شوی وي او تاسو هم کولی شئ د ویډیو څخه د شپنۍ بکسې څخه ګټه واخلئ. نو زما یوټیوب چینل در سبسکرایب کړه او په څنګ کې ډېر هم ووایئ تر څو نوره